صابون استعمالول نه سوکه ده خو بیا وچونه ګرانه ده. سکوټر به ورته غواړې دې ته به سپیشل سکوټر غواړې به پیغه ګرځي سیلۍ په شنې بوزه به ورته چالو کړه. سمه خواري ده ډېر ټایم په لګي چې تقریبا به نیمې 3 ګنټې ټایم به ورکوې دې ته. دا زه چکر له زه نو زه نن ته سر برابر کړه سبا ته بیا دا ریړې. نوم خو مې جمشید ده لکي مروت اوسېدونکی لنګرخیل پکه او عمر به مې داسې 19 سال ایج به یې داسې دې چې خو مزې ډېرې دي شاوخوا دا خو یو د شاوخوا بیا یې مزې ډېرې دي. یو خو یې جینکۍ ډېرې خوښوي بیا لکان یې ډېر خوښوي هر سړی ډېر خوښوي لکان چې کوم دي ته ورته نو تصویران باسي یو ډېر باسي لکه جای نه تصویرانه دغه چې شغل دي ته لاړ سي جینکۍ باسي داسې بازې پټه ویډیو چالو کړي نو شرمېږي ویله نسي تصویر لاغله ویډیو چالو کړي لکه ما سوچي ورته. دا شاوخوا مو چا غوندې مخکې 3 کاله مخکې لکه فوجي کټ مو سر جوړ کړی و بیا مو مخه پرې شوې دا سایډه دا چې غوږ کې درې کړي فوجي کټ و بیا مخه وغورځېده ویښتان مخې وال بیا موږ راپوه شو چې دا خو لکه دغسې سر د ما تصویر چې یو بل ویښتان و دغسې لیدلی و بیا ما له چې ته به داسې سر پرېږده ویښتان بیا مو دغسې ورو ورو پرېږده بیا غوټ ته سره اراده خو مې وکړه ستا نه ده ورته چې لنډم به دا اراده مې نسته ده ورته. مور مې وایي ور شوق دې په وکړی کال 2 ده وایي اوسه 3 که وایي وینه دې په وچه کړې جان والا دا خو داسې یو کس منګو ته تلی وم اوري هلته به مو پلار ډیپټي کوله بیا یو کس بیا ویله چې لکه غټ میجر غوندې و صوبېدار و بیا ورته ویله چې دا ویښتان دې درې کي ما ته ښه نه ښکاري. بیا ما ورته ویله چې دا په یو ویښته 100 روپۍ خرچه څلې درواجې 18 مهینې په لګېدلي ما که دا پرې کړې خو ما 3 بیا کړو ما که دوره خرچې مخه وینې پلار مې ورته ویله چې تا تیل وتر کړي دي ډمن دې ورده څه دې وادي چې ته داسې وایې خو بیا غږ نه وکړم. داسې کس چې وایي چې ښه بد په شني لکه ډېرو کسانو ته یې ویلي چې لکه دا دې درې کې چې څرنګه طریقه یي زه ورته وایم دا مې شوق دی دا خو وقدرې کم نه ما سر مې دې درې دي خو ویښته به نه قدرې او ډېرې داسې دي چې خوښوي چکر ته دي یو پله دي بل پله دي نو چکر ته ما بونځئ خامخا جان سره چې کوم پله ځي